په شپږم سټپ یا شپږم قانون کې موږ وایو میپینګ اپ ملټي ویلیډ اټریبیوټ چې دلته خبره د اټریبیوټ ده کله چې موږ سره یو انټیټي کې یو اټریبیوټ چې هغه ملټي ویلیډ وي په دې معنی چې یو اټریبیوټ په یو وخت کې له یو نه زیات قیمتونه اخیستلی شي هغه ته موږ ملټي ویلیډ اټریبیوټ وایو یو اټریبیوټ ته کمپوزیټ وایي هغه چې یو اټریبیوټ له مختلفو اټریبیوټونو کمپوز شوی جوړ شوی یعنې مختلف شیانو نه ترکیب شوی هغه ته کمپوزیټ وایي او ملټي ویلیډ دا معنی چې په یو وخت کې له یو نه زیات ویلیوګان یا زیات قیمتونه اخلي نو د دې اسانه طریقه د میپینګ لپاره دا ده چې ملټي ویلیډ اټریبیوټ ته موږ جدا ټیبل جوړو انټیټي ته نه اټریبیوټ ته خو چې ملټي ویلیډ وي هغه ته موږ جدا ټیبل جوړو د کوم انټیټي اړوند چې دغه اټریبیوټ وي د هغې انټیټي پرایمري کی داخلو او دغه ملټي ویلیډ اټریبیوټ کې اچو ان ون ټو مینی اړیکه جوړیږي دا کوم انټیټي چې دا د دې سیټ 1 راځي او د ملټي ویلیډ اټریبیوټ ته چې کوم ټیبل جوړو هغه مینی راځي څه معنی لکه زه وایم چې یو بیرغ ډېر رنګونه لري نو بیرغ اصل کې هغه فلیګ یا بیرغ دغه انټیټي شو ډېر رنګونه چې کوم کلرز دي هغه ملټي ویلیډ اټریبیوټ شو نو د فلیګ یا د بیرغ پرایمري کی به راواخلي او په کلرز یا په رنګونو کې به واچي یا زه وایم فون نمبر ټلیفون نمبر د امپلوي یا د کارمن چې کوم ټلیفون نمبر دی د کارمن د امپلوي پرایمري کی به راوخلي فون نمبر کې به واچي یا لوکیشنز که چیرته د یو اټریبیوټ د یوې اداره په مختلفو ځایونو کې موقعیت لري نو دغه د ادارې پرایمري کی به راوخلو او چیرته به واچو په لوکیشنز کې نو موږ ملټي ویلیډ اټریبیوټ ته جدا ټیبل جوړو سمه دلته موږ ډپارټمنټ لوکیشن کوم چې لوکیشن دی موږ هغه څه کوو هغې ته جدا ټیبل جوړو ولې هغه اټریبیوټ ملټي ویلیډ دی لکه زه وایم کابل بانک برانچ دا په فرض وکړه په قصبې کې دی یا په چشمه خانجي کې ده یا په تلاشي چوک کې ده چې په هر ځای کې ده ځایونه ډېر دي یا په لغمان کې ده یا په بل ځای کې ده نو موږ وایو چې دغه ملټي ویلیډ اټریبیوټ اخلو او هغې ته جدا ټیبل جوړو صحیح ده دلته تاسو وګورئ د ډپارټمنټ چې کوم انټیټي ده د دې خو یو نیم او یو نمبر دا دوه خپل اټریبیوټ دي چې پرایمري کیز دي لوکیشن هم د ډپارټمنټ یو دغه دی ملټي ویلیډ او نمبر اف امپلایز بل اټریبیوټ دی څلور اټریبیوټ دي نمبر اف امپلایز نیم نمبر او لوکیشن صحیح ده نمبر اف امپلایز ډیریوډ اټریبیوټ دا په میپینګ کې موږ دې نه صرف نظر کوو دته کالم نه جوړوم نیم او نمبر چې د پرایمري کی ده لوکیشن چې کوم دی د ملټي ویلیډ اټریبیوټ دی د ملټي ویلیډ اټریبیوټ ته ځان ته ټیبل جوړو او د ډپارټمنټ چې کوم پرایمري کی دی یا نیم یا نمبر یو نمبر به راوخلو کفایت کې دی یو نمبر به راوخلو په لوکیشن کې به کېدو ډپارټمنټ نمبر او ډپارټمنټ لوکیشن دا به ځان ته یو ټیبل راشي دغه نوم به لوکیشن یا ډپارټمنټ لوکیشن هر نوم چې ورکوي نو لوکیشن ته موږ ځان ته ټیبل جوړو دلته وګورئ ډپارټمنټ لوکیشن ته ځان ته ټیبل جوړ دی ډي نمبر هغه ډپارټمنټ ټیبل نه پرایمري کی ډي نمبر راغلی او ډي لوکیشن خپل دی دا ډي لوکیشن او ډي نمبر یا ډپارټمنټ نمبر او ډپارټمنټ لوکیشن دی لپاره کمپوزیټ کی موږ جوړو یا کمپوزیټ اټریبیوټ ورته اخلو ځکه ډي نمبر له بل ځای نه راغلی دلته مهاجره کی ده نو د دې اټریبیوټ سره اخلو چې هم دا یو اټریبیوټ دی ډي لوکیشن دواړو نه به موږ کمپوزیټ کی جوړه کو یا پرایمري کی یا سوپر کی ځکه دا زه سوپر کی ویم چې یو نه لري کې به کی نور نه پاتې کیږي پرایمري کی ورته زه ځکه ویم چې دا دواړه مو یو ځای نیولي کمپوزیټ کی ځکه ویم چې له یو اټریبیوټ نه زیات دي نو دغه درې وړه خبرې په دې باندې صدق وي وم نمبر کې چې موږ سره کوم اټریبیوټ دغه ته میپینګ اپ ان وای ریلیشنشپ ټایپ وي کله چې له دوه نه زیات ټیبل موږ سره په یو اړیکه کې شامل وي نو هغه ته به موږ ان وای یا کدرې ویټرنری هم ورته ویل شي خو موږ وایو چې دوه نه زیات انري نو انري کې هغه ریلیشنشپ ته موږ ځان ته ټیبل جوړو څه ته ریلیشنشپ ته ریلیشنشپ خپل اټریبیوټ لري هغه هم په دې ټیبل کې راځي او څومره انټیټیانو سره چې اړیکه لري د هر انټیټي پرایمري کی دی د ترازی او په دې ټیبل کې ځای په ځای کېږي مخکې راځو مثال کې ګورو تاسو ولته وګورئ موږ سره درې اټریبیوټ انټیټیان دي یو سپلایر دی یو پارت ده یو پروجیکټ ده زم چې دغه سپلایر چې کوم دی دغه پارت د پروژې لپاره سپلای کوي منځ کې اړیکه چې د سپلای صحیح ده نو اوس دلته موږ سره په دې سپلای اړیکه کې څو انټیټیان دي یو دوه درې کله چې دونه زیات شي هغه ته موږ انري وایو نو په دې انري اړیکه کې چې هغه ریلیشنشپ سپلای دی په دې سپلای اړیکه کې دونه زیات انټیټیان شامل دي یو سپلایر ده یو پارت ده یو پروجیکټ ده یا موږ وایو چې سپلایر چې کوم دی هغه دغه پارتس
د پروجیکټ لپاره سپلای کوي صحیح ده نور اټریبیوټ هم ورکول شو موږ صرف په پرایمری کې نه راخیسته چې سپلایر کې سپلای نمبر پرایمری کې ده پارت کې پارت نمبر او پروجیکټ کې پروجیکټ نمبر فار ایگزامپل سپلای کې کوانټیټي څومره کوانټیټي پارت څومره کوانټیټي کله چې موږ ډیټ ورکو په کوم تاریخ باندې ټایم ورکو په کوم ټایم باندې نور اټریبیوټ هم اضافه کول شو په زما هدف دا دی چې دغه دیو ته معول لغه کې ویلو په اول قانون کې چې انټیټیانو ته موږ ځان ته ټیبل جوړو صحیح ده اوس وایو چې کله دغه د انټیټیانو ترمنځ اړیکه له دوه زیات شي ځکه یو ټیبل دوه ټیبل درې ټیبل درې انټیټیانو ترمنځ اړیکه ده نو دغه اړیکه ته موږ اند ریلیشنشپ وایو دغه ریلیشنشپ نه چې سپلای د دینه موږ یو ټیبل جوړو په دې ټیبل کې د سپلای ټیبل کې به څلور اټریبیوټ راشي یو د دې پرایمری کې یو د دې پرایمری کې او یو د دې یو خپل اټریبیوټ نو موږ سره عموما څو ټیبل شي جمله څلور یو به سپلایر شي یا به پارت شي یا پروجیکټ او څلورم ټیبل به سپلای شي چې د سپلای کې به څلور کالمونه وي درې د دې اټریبیوټ انټیټیانو پرایمری کې نه یو د خپل کوانټیټي نو څلور بشي هله چې په دې باندې هم پوه شي او اخیری شپږم موږ دا ویلې چې دلته براشي اتم موږ چې موږ سره په دې کتاب کې نشته دی او موږ وایو که چې ته خپل ځان سره اړیکه ولري دته یونری ریلیشنشپ یونری ریلیشنشپ معنی ځان سره اړیکه کله چې یو ټیبل ځان سره اړیکه لري به د همدې ټیبل پرایمری کې په همدې ټیبل کې فارن کې اخلو صحیح ده دلته ګورئ موږ سره اس اس ان د دې ټیبل شي ده پرایمری کی نو هغه امپلوی اس اس ان یا سپروایزر اس اس ان یا منیجر اس اس ان نوم به ورکو او په همدې ټیبل کې به فارن کی راشي ځلته وګورئ دغه اس اس ان خپل پرایمری کی ده خو دغه سپروایزر اس اس ان چې د فارن کی ده نام دې ټیبل نه د پرایمری کی موږ راواخصه په همدې ټیبل کې هم بیرته فارن کی واچوله فارن کی ډوپلیکیټ هم راتلی شي فارن کی نل خالم راتلی شي او پرایمری کی نه ډوپلیکیټ راتلی شي او نل راتلی شي نو په همدې ټیبل کې پرایمری کی هم ده په همدې ټیبل کې فارن کین ده دا نه په حساب اتم ډول دی وبخې دا نه اتم ډول دی صحیح ده چې په کتاب کې نو منګه پټرنل ریلیشنشپ کې سپلایر ویلې پروجیکټ مو ویلې پارت مو ویلې او سپلای دا سپلای هغه ټیبل دی د مخکې چې په ان کې ویلې چې دغه اس نیم پروجیکټ نیم پارت نمبر دا تر نور زوی نه راغلي او کوانټیټي چې کوم د خپل اټریبیوټ ده نغه درې وړه پرایمری کې نه چې راغلي هغه ټول یو ځای به د سپلای ټیبل لپاره هم شي کو پرایمری کې کیدو اني دغه سپلایر نیم یو دغه پارت نمبر یو دغه پروجیکټ نیم دا درې وړه پرایمری کې نه به دلته د ټیبل لپاره سپلای ټیبل ده کمپوزیټ کی به نه جوړ کو یا پرایمری کی به نه جوړ کو یا سوپر کی به نه جوړ کو او نورمال اټریبیوټ یوازې کوانټیټي ده صحیح ده نو موږ به درې ټیبل جوړ کړو ځکه درې انټیټیان دي یو دوه درې خو څلورم مولدغه ان ریلیشنشپ نه هم ټیبل جوړ کړ هله چې په دې باندې پوه شئ کار ځکه پوه نه شئ مانه پښتنه وکړي راځو هغه د کمپیوټر ساينس نیوز ډیټابیس چې موږ تاسو په مخ کې کار کوو دغه ای ار ډی ته هغه ای ار ډی اوس په همدې شکل موږ غواړو چې دا موږ میپ کو ارټیکل ته یو ټیبل جوړیږي ځکه موږ ګل چې هر انټیټی ته یو ټیبل جوړو کورس ته بل جوړ شي دوه ټاپک ته بل جوړ کو درې اتور ته بل جوړ کو څلور صحیح ده نو څلور ټیبل شو زموږ شو نه پنځه ولې ریلیونت فار چې کوم د منی ټو منی ریلیشنشپ دی نو دغه منی ټو منی ریلیشنشپ ته د ارټیکل پرایمری کی هم راځي او د کورس پرایمری کی هم کورس کې دوه شیان پرایمری کی د شارټ نیم او فل نیم د دې نه دواړه کراوړم صحیح دی خو که یو هم راوخلو کفایت کوي د ارټیکل آی ډی او د دې شارټ نیم یا فل نیم یو براوخلو ریلیونت فار ټیبل کې به کیدو نو موږ سره به 15 ټیبل شي څلور انټیټیانې او 15 ریلیونت فار صحیح ده او به ګورو بالکل هم دسه دی ارټیکل یو ټاپک 2 اتور 3 کورس څلور ریلیونت فار 15 ارټیکل آی ډی لا ارټیکل ټیبل نه راغلی او کورس چې کوم دی دا د بل ټیبل نه راغلی دی صحیح ده د کورس شارټ نیم یا فول نیم یې راخلو چې هر یې راخلو یا شارټ نیم یا فول نیم یې راخلو صحیح ده یا د کورس شارټ نیم یا د کورس فول نیم صحیح ده هغه نه موږ راوخیسته دا او زموږ یو بل مثال کولای شو په دې کې ډېر مثالونه کار وکړو نت کې لګ وګورئ مختلفي یارډیانې پیدا کړي هغه میپینګ وګورئ خپل یارډیان راوخلئ ټرای پی وکړئ پریکټیس پی وکړئ هغه میپ کړئ که هر ځکه ستونزې سره مخ کېدی ما سره شریکئ دغه ځینې نمونه دي چې د ای آر ماډل او ریلیشن ماډل ترمنځ موږ سره ځینې نمونه دي هغه نمونه کولای شئ تاسو وګورئ چې په ای آر ماډل کې ورته موږ سوی او په ریلیشنل ماډل کې دومره فرق نشته دا انټیټی ریلیشنشپ ماډل دی او دا سره په ریلیشنل ماډل دی هغه انټیټی ورنه لري شوی دا ریلیشنل ماډل یا سکیما ماډل دی صحیح ده
دا و زمونږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې که خیر و نو له یارډي نه مو سره خدای پاماني کوو. راتلونکي یو درس کې به HTML لږ ټچ کوو ځکه چې په ډیټابیس کې موږ سره HTML هم پکار دی. ډېر وخت پرې نه ضایع کوو ځکه تاسو HTML په ویب ډیزاینینګ کې وایي. هغې نه وروسته به SQL شروع کوو، سټرکچر کویري لینګویج، او په هغې کې به عملي پروژې شروع کول په خیر پروژې جوړول شروع کوو او په ګډه به پرې کار کوو. هیله ده چې په دې درس پوه شوي.